ټول افغانان چې راځي چې دغه افغانستان یو جماعت کو کر چاپیره د دیوال چاپیره کو ما پکې ملي اردو پرېږدئ ما پکې کارخانه پرېږدئ ما پکې صاحب مهربانه مکتب پرېږدئ ما پکې پول پرېږدئ راځئ چې دا شی وکړو چې وځو چې سپلی به پخپو کوو چې رانه وځو سپلی به وباسو ځکه چې دا موږ هر یو دا اسلام کوو همدغه اسلام په 92 کې راغی همدغه کابل کې تاسې دا ویډیوګانې وګورئ ویل زموږ هغه ورسان او کمرسان هم قبول دي خو ستاسې دا اسلام هم نه دی قبول همدغه 92 کې په توبو باندې خلک په دې اسلام باندې زه انجینر صاحب ته احترام لرم زما مقصد انجینر صاحب نه دی زما مقصد د انجینر صاحب نه یو سوال دی چې انجینر صاحب چې تا نن دا دومره غټ دغه ولګو الزام یا دغه تا په 92 کې چې دا بسونه ډکېده او ښکته پاکستان ته دا خلک کړه د عزت دپاره خپل د ډوډۍ دپاره خپل عزت خرڅولو دا د چا د لاسه دا کارونه وشو او روسانو وکړه که امریکایانو وکړه دا اسلام آباد کې دا د خپل عزت دپاره د خپل ډوډۍ 2 وخته ډوډۍ پیدا کړه د عزتونه لیلام نه کړه دا په آباد کې د خپل ډوډۍ دپاره د عزتونه لیلام نه کړه چرته هغه مجاهدین عملته وو دا بېعزتیانې چې کېدې هغه امریکا وه که څه شی چې پنجابیانو پې دا کولې ښه او بد په هر ځای کې وي په دې مکه کې زه تللی یم زه حج ته تللی یم حج ته په دې مکه کې زه یو پنجابي ګرځولم ما ته یې ویل په دې مکه کې والله چې د شراب او د زنا یو حد ته رسېدلی دی ویل دا شي دا دې مطلب خو دا نه دی چې ټول سعودي عربستان والا یا خدای نخواسته زناګانې کوي یا ټولې ښځې دا کارونه کوي ولې تاسې د افغانستان دومره سپکوئ ای افغانانو دا کارونه په پاکستان کې هم کېږي دا کارونه په سعودي کې هم کېږي دا په دې دوبۍ کې دغه عمر جمال صاحب ورور ناست دی قسم په خدای دی چې ګرځي په کوڅو کې دله ټکټونه درکوي راننه وځه که دا کار کوي بېادبي دې ډېره مافي خو یو سعودي نه تاسې اورېدلي چې دا کار کېږي تاسې صاحب مهرباني ته راځئ افغانستان نه یو بل شی جوړ کړی بېعزتي کوئ چې څه رقم افغانستان بېعزته کوي والله کې افغانستان دومره نه امریکاني بېعزته کړی نه دومره والله کې روسي بېعزته کړی څومره چې د مجاهد په نوم څومره چې د اسلام په نوم باندې موږ پښتنو موږ افغانانو بېعزته کړو دا غلطه ده ولې غلطه ده دا خبرې ډیالوګ به نه کوئ پرېږده چې هغه خپل خبره دا انجینر صاحب دې ووایي چې تون نالت دې وي ته دروغ وایي ما ته دا مخامخ ده وایي که دا خبرې زما دروغ وي د دې کابل نه ډک موټرې تلي او هغه سپي خویندې زموږ ستاسې د عزت والا د قلم والا خلک په دې اعتابات کې د ډوډۍ په دغه باندې خپل عزتونه لیلام کړو عمر جمال صاحب ته ما ته وایي دا غلطه ده ولې غلطه ده ولې دا دروغ ده وایم زما په دې خپلو سترګو لیدلي زه ته قرآن نه والم درته ووایم همدغه شان د غټو ګیرو والا دلالي کوله چلولې یې د ګیرې ته احترام لرم ټول خلک نه کوي خو خبره دا ده چې خدای ته وګورئ د افغانستان مه شرموئ په دې اوس هم په دې باندې راغلی دا اسلام دی او دا دی او هغه دی موږ ته دا خبره کوو چې موږ د شریعت نه قربان کړو موږ د اسلام نه قربان کړو افغانستان دغه کوي افغانستان وژغورئ اسلام به هم راځي هر شی اسلام پکې دی نور شی نه هم کوو تاسې اوس غواړئ چې د دې د اسلام مطلب څه شی دی قاري صاحب انجینر صاحب د دې مطلب څه شی دی عمر جمال صاحب د دې مطلب څه دی ملي اردو دی نه ستا مکتب دی نه ستا کارخانه دی نه ډیالوګ به نه کوي جمال صاحب ما لیدلي ما نه مه وایه چې دا نه دي ما لیدلي دي په 2 ځایونو کې مې لیدلي مجاهد وخت کې مې لیدلي او د طالبانو وخت کې مې لیدلي طالبان وخت کې ته 2 ملکونه پېژندې په رسمیت ولې حقیقتونه نه وایئ ستا په وطن کې خلکو در باندې رشخان والو زه داسې نه وایم چې دې حکومت کې زناکباز هم شته دې حکومت کې غصبګر هم شته دې حکومت کې قاچاقبر هم شته هر څه شته دی خو د دې مطلب دا نه دی چې دا حکومت او دا نظام ټول د میخته بیسم ولې خپل وطن خپل خلک سپکوئ د خدای په لحاظ باندې په فیسبوکونو کې ناستئ دا زناګانې دا شرابخورانې خو په دغه ګاونډي پاکستان کې هم کېږي که نه تاسې د هغې د یو عالم نه اورېدلي چې زموږ په وطن کې داسې شراب او داسې دغه ورکړل کېږي طارق جمیل د په ریوند کې ناست دی طارق جمیل نه یې ورځ اورېدلي چې ته یې له منډۍ شته دی طارق جمیل نه اورېدلي چې په دې لاهور کې شرابخانې او نایټکلبونه شته دی په کراچۍ کې ما لیدلي دي ولې موږ خپل وطن سپک کړو هر څه به کوو موږ ته اول اسلام دی اول دین دی خو خدای ته وګورئ خپلې خویندې خپلې میندې مه سپکوئ د دې مجاهدینو په وخت کې د ټول مجاهد نه د حق مجاهد ته د حق مجاهد چې اوس هم یو که هغې وخت کې مو تر اته اتیا پورې د هغې ته احترام لرم خو قسم په خدای چې د جنکۍ څه کې چالکان هم ساتلي وو
زه د قسم خورم چې یوکرین کې ماته یو سړي قصه وکړه وایي 15 قماندانان راغلي مشهور راته وخوړه د افغانستان وایي په خدای چې دلته د خوب غوښه وخوړه شراب یې وڅښل په خدای کې نو که د هغې نه پس یې جنکو سره زنا وکړه د دې مطلب خو نه چې ټول مجاهد خراب وو زه تاسې نه دا د ورورۍ په حساب دا وایم چې خدای ته وګورئ د افغانستان مه سپکوئ موږ ټول مسلمانان یو 15 واړه وخته لمونځ کوو د ملي اردو والا په جیب کې قرآن دی د طالب په جیب کې قرآن دی هغه لمونځ کوي زه یم کوم ته یم کوي دا څه اسلام تاسې موږ ته نیغ کوئ دا زمونږ پلار نیکه یا مشرکین تیر شوي داود خان کافر و زهیر شاه کافر و غازی امان الله خان کافر و میرویس خان بابا کافر و چې تاسې موږ ته نوی اسلام راولئ هر شی به کوو چې افغانستان نه وي نه به اسلام پسې به مړون شي که ډیموکراسۍ پسې به مړون شي خپل ورونه مه وژنئ نور په دې شیوانې دا ټولې پردۍ خبرې دي چې دا تاسې کوئ زما کور دی قاری صاحب زما ورور دی انجینر صاحب زما ورور دی عمر عبدالجمال صاحب زما ورور دی طالبان زما ورونه دي هر شی به کوو دلته به خپل کور کې به کوو اول زمونږ او ستاسې لپاره داري چې دا مردار خواره زمونږ د وطن نه راشي موږ او تاسې یو سولې ته دغه ته ورسېدو اوربند ته هر شی کېږي زمونږ په لاس کې دي ورونو زمونږ نه خو څوک افغانستان وړی نه شي تاسې ډېر خاینان راله افغانستان یې خرڅ کړو د چا پلار هم افغانستان نه شي خرڅولی څوک به کوشش به کوي مګر همدلته زمری شته بیرته یې ګټي بس دی نور خدای په لحاظ باندې د خپلې خویندې میندې مه سپکوئ ورونو دا مو یې وه چې دا دلته چې واده شوي دا په هر ځای کې کېږي په مدینه کې کېږي په سعودي کې کېږي په ابوظبي کې کېږي په قطر کې کېږي په ټوله دنیا کې کېږي په خدای راسي ده چې د ټولو روم نه زیاته عیاشي په دوبۍ او په دې ځایونو کې ده هلته ورور د هغې ملا مزې وکړې زما ملا ټوپک اچولی غاړې ته قاري د هغې ملا ته ښایسته کور موجود دی د هغې ملا ته ښایسته زندګي موجوده ده 3 4 ښځې کړي دي ژوند زندګي جوړه ده زما ملا په غر کې ناست دی ډېر ټوپک ورسره دی زما ځوانان وروره د کیلو موټر چلوي د قلم په ځای ورسره ټوپک دی دلته خلک کمپیوټر ته ناست ښایسته دریشي ښایسته دا ژوند او زندګۍ نه خوند واخیستو موږ ولې دا د جهاد ایات همالته یو افغانستان ته راغلي ولې دا قرآن یوازې افغانستان ته راغلی چې دلته به موږ همدا یو بل سره وژنو دا جهاد دی دا څنګه جهاد دی چې د کفر په خلاف هم دی او د مسلمانانو په خلاف هم دی خپل ورور هم وژنم د مجاهدو په وخت کې د دې انجینر صاحب نه زه پوښتنه کومه د روسانو په وخت کې مجاهدانو یو بل نه ایشتل یو بل بیا حادثه لیکو نه هغه هم جهاد و اته کې چې روسان ووتل د ډاکټر نجیب سره هغه هم جهاد و بیا په 2 نوي کې والا تر 6 نوي پورې دا هم جهاد و خو بس دی که نه په دې باندې باید موږ او تاسې پوه شو قاري صاحب محمود نه دی کړی خو زه تاسې ټولو نه دا کومه چې مه سپکوئ دا خپلې میندې خویندې ښه او بد په هره معاشره کې وي هر چا کې شته دی په هر کلي کې یو مردار بوټی د دې مطلب نه چې ټول کلی خرابي قربان دې سم باچا صاحب باچا صاحب مننه غیرت ته دې سلام وطن دوستۍ ته دې سلام اخلاص ته دې سلام احساساتو ته دې سلام درد ته دې سلام د درد نه وغږېدلې مهرباني قاري صاحب ړمې چوي صرف د ټولې په ارمان چې خدای کومه ورځ به چې زه په امن په قسم په خدای ما 2 بچي سکه چاکر د پاره دوبۍ ته لیږلي چې زما په افغانستان کې امن نشته 2 ساعته مزل دی خو زما اړه پړق شوي بالکل زه سوال کوم ته دا ټیم چې دا د خپل مور ټیکرې ستا په خپل کې اچوم قاري صاحب یو ته وګورئ موږ ته سوال کوم دا ټولې پردۍ دسیسه ده تا وژني ما وژني قاري صاحب زما څه ضرورت دی قاري صاحب زما چېشته ضرورت دی خو د خپل وطن په خاطر باندې چې خلکو دنیا مزه یې وکړي زما د افغان بېګاره درک نه لګي